الرحمن الرحیم د کمپیوټر صفري زده کړې پنځم نمبر پروګرام شروع کوو مایکروسافټ ورډ 2019 مایکروسافټ ورډ خپله ډېر مشهور پروګرام دی په اداراتو کې نن سبا دا ډېر استعمالیږي یعنی مایکروسافټ ورډ داسې یو سافټویر دی چې دکې موږ او تاسو لیکل کولی شو کتاب پکې لیکلی شو اخبار پکې لیکلی شو مجله پکې لیکلی شو یو مکتوب چې موږ او تاسو لیکو یو جدول چې جوړو یو وزیري چې جوړو یو پلان چې جوړو هغه ټول موږ په څه کې لیکو په مایکروسافټ ورډ کې یعنی مایکروسافټ ورډ دومره مهم پروګرام دی په هر اداره کې دنه کار اخلي داسې اداره چې چېرته کمپیوټر وي هلته مایکروسافټ ورډ څه کېږي استعمالیږي نو موږ او تاسو یو ساده تعریف په انګلیش کې زه تاسو ته لیکمه چې مایکروسافټ ورډ از ا پروګرام آف مایکروسافټ آفیس مایکروسافټ ورډ د څه شي یو پروګرام دی د مایکروسافټ آفیس یو پروګرام دی یعنی تاسو چې ورډ پروګرام نه کار اخلي تاسو باید آفیس څه کوئ انسټال کړئ آفیس یو سافټویر دی بازار کې خرڅیږي لاړ به شي ورته وایي چې ما ته آفیس 2019 را یا 16 را یا 22 را خو نن سبا 19 نه پورته له اوسه پورې نه دی راغلی 20 خو هماغه د پوخ نمبر هغه بدلوي مایکروسافټ آفیس 3 کاله بعد نوی راوځي نو مایکروسافټ ورډ چې دی دا د آفیس یو پروګرام دی which is used for documentation چې کوم د لیکلو دپاره استعمالیږي ډاکومنټیشن څه معنی لیکل used استعمال د لیکلو دپاره دنه موږ سالو کار اخلو لکه څه پکې موږ لیکلی شو کتاب پکې لیکلی شو نیوز پیپر پکې لیکلی شو اخبار میګزین پکې لیکلی شو یو چپټر پکې لیکلی شو یو جدول پکې جوړولی شو یو سی وي پکې جوړولی شو یو ریپورټ پکې جوړولی شو لکه مثال په توره داسې هم دلته دا تعریف بس تاسو داسې هم ولیکم چې مایکروسافټ ورډ از which is used for writing داسې هم تاسو ویلی شئ چې کوم د لیکلو دپاره استعمالیږي ساده داسې هم ویلی شئ دغه ډاکومنټیشن څه معنی خپله لیکل معنی ورکوي یعنی دکې موږ کتاب لیکلی شو اخبار پکې لیکلی شو مجله پکې لیکلی شو چپټر پکې لیکلی شو یو جدول پکې جوړولی شو ټیبل دلته وایي جدول ته لکه حاضري جدول ترک تعلیم دا نور د معاشاتو جدول یو سی وي پکې جوړولی شو او یو ریپورټ معاینه لکه اوس لابراتوار ته لاړو وینه درته واخیسته معاینه ستا ورکه ریپورټ په همدې ورډ پروګرام کې جوړیږي که نو مایکروسافټ ورډ ډېر یو زبردست پروګرام دی تاسو چې کله د ورډ پروګرام نه کار اخلی تاسو باید آفیس انسټال کړئ اوس موږ او تاسو ورډ 2019 لولو تاسو بازار کې به کوم سافټویر واخلئ ورته وایي چې ما ته آفیس 2019 را مایکروسافټ آفیس 2019 دا به انسټال کړئ انسټالیشن ویډیو په فلش کې شته دی تاسو لیدلی شئ هلته نه ښه چې کله تاسو ورډ انسټال کو تاسو به ورډ بیا څنګه خلاصوئ ری به شئ سټارټ مینو ته دلته به راشئ لاندې به راشئ دلته وګورئ ورډ به یې لیکلی وي کلیک کوئ په دې شکل خلاصولی شئ یا دلته راشئ رایټ کلیک راسته کلیک کوئ دلته رن کمان وګورئ رن باندې کلیک کوئ او دلته ولیکئ وین ورډ څه به ولیکئ وین ورډ وین ورډ او دلته به په بلینک ډاکومنټ کلیک کوئ څه چې غواړئ ولیکئ په بلینک ډاکومنټ به کلیک کوئ دلته تاسو خپل لیکل کولی شئ اوس تاسو دلته یو پوښتنه څوک درنه سبا وکړي چې ته ورته وایې ورډ او هلته لیکې وین ورډ دا څه معنی ورډ د دې فرینډلی نوم دی فرینډلی څه معنی د مینې نوم دی فرینډلی او وین ورډ چې دی دا د دې کوډ نوم دی یعنی کله چې کمپیوټر پروګرامر څوک چې دا سافټ وینډوز جوړه کړې هغه په کوډینګ کې ورډ پروګرام ته څه نوم ورکړی وین ورډ یعنی کمپیوټر په دې نوم پېژني او دا ورډ فرینډلی نوم دی زباني د ژبې نوم د مینې نوم لکه کور کې یو کس نوم احمد یې ورته وایي که همدا هغه لالا نو دا یې د مینې نوم دی فرینډلی نوم دی صحیح ده نو چې کله تاسو ورډ پروګرام خلاص کړو د صفحه به تاسو ته راشي دلته وایي سټارټ سکرین
دې صفحې ته څه وایي سټارټ سکرین. ښه سټارټ سکرین کې اوس دا چې د دې شیانو سره به اوس ځان بلد کړو، خو صرف دومره اوس زده کړئ چې دغه صفحه مونږ خلاصه کړه، دې صفحې ته وایي سټارټ سکرین. زه به دلته درته ولیکمه، تاسو به کتابچه کوشش کوئ نوم لیکئ، سټارټ سکرین درته وایي. صحیح شو؟ دې صفحې ته څه وایي سټارټ سکرین. دغه چې دی دا چې راغلی دا د ورډ فایلونه دي، لکه زما کمپیوټر کې ورډ فایلونه ګوره چې جوړ کړي مې سیف کړي مې دلته راغلي دي. ته کولی شې چې دې نه هغه خلاص کړې. دا یې ګوره ځایونه چېرته ای ډرایو کې سیف دی، دا په ډیسکټاپ دا په جې کې، دې نه ته خلاصولی شې په اسانۍ سره. که دې لیست نه ختموي رایټ کلیک که دلته یې وګوره ډیلیټ فایل. ډیلیټ فایل څه کار کوي؟ سوچه یې ستا د کمپیوټره ختموي، خو ته یې غواړې دې لیست نه ختم کړي، په څه به کلیک کړي؟ ریموو فرام لیست. لیست نه ختم شوی، ریموو فرام لیست. او که غواړې سوچه د کمپیوټر نه ختم کړي دې نه هم ډیلیټ کولی شي. خلاصې لکه اوس دغه فایل زه خلاصومه، دا زما کمپیوټر کې ګوره تیار دلته سیف دی، زه تاسو ته وګورئ وښیمه. زه خو دا دلته راغلی، دا دلته ریسنټ، دې ته ریسنټ مینو وایي. ریسنټ څه معنا؟ لږ مخکې چې کوم د ورډ فایلونه ما خلاص کړي جوړ کړي دلته راځي. نو زه چې سیف مې که وګوره څومره وخت مخکې دا ما خلاص کړي، دکې ما کار کړی پرون، بل دوشنبه، جمعه، دکې مې 54 منټه مخکې کار کړی، دکې 59 منټه مخکې. دې نه ته په اسانۍ سره خلاصولی شي. صحیح ده؟ ښه دې باندې خو پوه شو چې دا ریسنټلی شوه. دا هوم دی، هوم صفحه ده، دې صفحې ته سټارټ سکرین هم وایي. او اوس دلته سټارټ سکرین کې مونږ کومه صفحه کې یو؟ هوم کې. صحیح ده؟ نو ته غواړې یو نوی ډاکومنټ واخلې. ډاکومنټ اوس څه ته وایي؟ ګورئ ډاکومنټ زه تاسو دلته لیکم. ډاکومنټ څه ته وایي؟ ډاکومنټ د ورډ فایل ته ډاکومنټ وایي، د ورډ پروګرام فایل ته څه وایي؟ ډاکومنټ وایي. دا ځان سره یاد وساتئ. ښه ډاکومنټ کې وي څه؟ ډاکومنټ کې موږ سره ورقې وي. صحیح شو؟ ورقې وي. لکه اوس دلته اوس وګورئ زه یو ډاکومنټ الم، بلینک ډاکومنټ دی، یو ډاکومنټ شوی. په دې کې څو ورقه ده؟ څومره ورقه ده؟ یو. اوس ته چې هر څومره لیکل دکې کې ورقې خپله زیاتېږي، ورقې خپله څه کېږي؟ زیاتېږي. یعنې د ورډ فایل ته ډاکومنټ وایي، ډاکومنټ کې څه دي موږ سره؟ ورقې. اوس که څه وګورو چې یو ډاکومنټ کې موږ څومره ورقې اخیستلی شو؟ الای تناهي. الای تناهي څه معنا؟ څومره چې ته غواړې. دا به ځان سره دغه نقطه ځان سره ذهن کې وساتئ چې د ورډ فایل ته ډاکومنټ وایي، ډاکومنټ کې موږ سره څه وي؟ ورقې وي. ښه دې کې ښه انشاءالله څه مشکل نشته. ښه دا چې دی دا هغه صفحې دي د ریډیمیډ. ریډیمیډ څه معنا؟ دا ډیزاینونه دي، کمپنۍ جوړ کړي دي. کله د مثال یو شی په کار وي، سی وي یا یو راپور ډیزاین، ته یې جوړی خو وخت پکې لګي، ته تیار یو ډیزاین اخلي، هغه کې تغییرات راولي، نو دا دې ته وایي ټمپلیټس. انګلیش کې دې ته څه وایي؟ ټمپلیټسونه دي. دا موږ سره ټمپلیټس څه ته وایي؟ هغه ډیزاین چې تیار تا ته کمپنۍ جوړ کړی وي، لکه ته یې کلیک کړه بس ته پکې صرف څه وکړه؟ تغییرات وکړه. صحیح شو؟ دې کې به هم انشاءالله څه مشکل نه وي. ښه په دې صفحه خو پوه شوئ. نیو څه کار کوي؟ نیو بلینک ډاکومنټ اخلي، لکه څنګه چې موږ تاسو اوس ډاکومنټ وپېژندو نه هم اخیستلی شو، نیو نه هم اخیستلی شو. دا تاسو ټمپلیټسونه ولیدل چې ټمپلیټس څه شی دي. دا ټمپلیټسونه دي تاسو ته ویل چې کوم ډیزاینونه کمپنۍ جوړ کړي دي نه تاسو ګټه اخیستی شئ. نیو په ذریعه موږ نوی ډاکومنټ اخلو. که سبا څوک پوښتنه وکړي چې دا نیو اپشن څه کار کوي؟ نوی ډاکومنټ دا موږ تالي. ډاکومنټ مې تاسو ته تشریح کړو چې ډاکومنټ څه ته وایي، څه پکې. که ته دغه ټمپلیټسونه دا ډیزاینونه ستا د خوښې نه ته د نیټ د لار نه نور هم ډاونلوډ کولی شې، دلته یې نوم لیکه، خو باید شرط یې دا دی چې تا سره انټرنیټ وي. اوپن څه کار کوي؟ اوپن په ذریعه موږ کولی شو یو ډاکومنټ خلاص کړو، یو سیف شوی ډاکومنټ خلاص کړو. لکه څنګه؟ اوس دلته ګوره تا ته وایي ریسنټ. ریسنټ څه معنا؟ لږ مخکې، لکه لږ مخکې تا دا د ورډ فایلونه سیف کړي دي، استعمال کړي، ته غواړې دا خلاص کړي. که ته غواړې دنه یو خلاص کړي په اسانۍ سره یې دلته خلاصولی شې، کلیک که هغه به خلاصېږي. صحیح ده؟ او که دلته ته راشې دې لیست نه یې ته نه خلاصې، ون ډرایو انټرنیټ کې تا سره ستا ایمیل کې بل ځای کې هغه ځینې خلاصې. دس پیس ستا دې کمپیوټر کې راشه کوم فولډر کې وي، نیو فولډر، یو فولډر ورته جوړولی شي. دلته کوم فولډر کې وي
وګوره ډاکومنټ باندې کلیک کړه دلته راشه چیرته بل ځای کې وي ته انتخاب کړه ته په اسانۍ سره هغه هم اوپن کولی شئ که دې لیست کې نه وي صحیح ده نو که تاسو سره چیرته په دې لیست کې مثال زه کړی شم که تاسو سره چیرته دې ځای کې هم نه وي دلته هم نه وي دې ځای کې به ته غواړې ستا کمپیوټر کې دی ځای ورته مشخص کړئ چې دلته دی ځای خلاص کړم ګوره ډاکومنټ ته راشه کوم ځای کې سیف دی ځای ورته انتخاب کړه فایل دی او اوپن کلیک کړه ډایرکټ په هغه خلاص شي ایډ ا پلیس دا هم ون ډرایو دا د انټرنیټ موضوع ده دکې ګوتې به نه وو براوز هم لکه راوچتول یعنې ته چې به زه خپله راوچتم چیرته دی ته یې لټی لکه دس پیسې غوندې چیرته دی دا دی او دا دی دا اوپن که دې زمې اوپن کولی هم شي نو ته د اوپن په ذریعه سیف شوی ډاکومنټ خلاصولی شي د اوپن په ذریعه موږ څه کولی شو سیف شوی ډاکومنټ موږ خلاصولی شو دې کې به انشاءالله څه مشکل نه وي دومره تشویش ورته وړ نه ده چې دې کې تاسو تشویش وکړئ دا اسانه خبرې دي خو زه ډېر سلو تاسو ته اخته اکاونټ کې څه خبره ده اکاونټ داسې ده مینج سیټینګ ته راځو دې سیټینګ کې لا تاسو کار به نه لرئ دې سره به ځان مه پوهوئ څه تاسو ته هغه څه پکې هم چې ضروري وي کوم شیان چې پرېږدم هغه سوچ به نه کړئ چې دا استاد پرېښودلو بس ته دا راځي دی ځینې اپشنونه ځینې داسې اپشنونه چې مخکې سره تړاو لري اوس ګوره تیمز ته زه راځم تیمز څه کار کوي آفیس تیمز دا د پروګرام د څلور خواوې رنګ دې نه ته بدلولی شي کلرفل ښه ډارک ګوره داسې بلیک تورې غواړي وایټ غواړي کسټم یوزر سیسټم سیټینګ سیسټم چې په کوم ډیزاین خپلوي نو دې نه ته د پروګرام د څلور خواوې رنګ څه کولی شي بدلولی شي ښه دا چې دا د افیس پروګرامون اپډیټ کوي اپډیټ څه معنا نوی کوي لکه اکثره موږ او تاسو چې د افیس اوس انسټالو خپل کمپیوټر کې دا خو موږ او تاسو هایکرانو دا غلا کړي وي دته کی پیدا کړي وي پروډکټ کې په 50 روپۍ خرڅېږي ته انسټال کړه ته یې هغه کړه دا اصلي نه دي که چېرته تا سره اصلي افیس وي د هغه تاریخ خلاص شي ته دغه یو کلن بیا د افیس نه واخلې د مایکروسافټ کمپنۍ نه ته غواړې چې هغه نوی کړې د سره هغه تا ته یو لیسنس کې درکوي هغه به یې ته دې نه بدلولی هم شي صحیح ده دا موږ او تاسو سره دې موضوع چې دلته څه کوو اپډیټ او دغه دې کې دا مهم موضوع ده بس دا زده کړئ نور مه ګرځئ ورپسې فیډبیک کې څه فیډبیک کې ته لکه اوس کمپنۍ ته یو میسج ورکړې هغه کې نظر ورکړې دې تا شیونه ورته سینډ کړې دا د کمپنۍ پورې سینډ سمیل ګوره دا کمپنۍ ته ته میسج کولی شي ایمیل درنه غواړي د سره بس کار مه لرئ نو ګورئ موږ او تاسو اوس دا صفحه وپېژندله چې کله ور خلاص کړي دې سره به تاسو اشنا اوسئ اوس چې دا صفحه کې څه موږ کولی شو صحیح ده دې کې ځینې پروګرافیس 2019 چې انسټال کړم دا صفحه بل ډیزاین کې به ښیي تشویش به نه کوئ چې هلته استاد یو رقم ښودلی دلته بل رقم دا خبره و ذهن ته نه هغه کوئ صحیح ده ښه بلینک ډاکومنټ دې واخیستلو اوس دې ډاکومنټ ته چې راغی دې سره به لږ اوس اشنا شو څلور خواوې سره د ورډ پروګرام زه زرې تشریح کوم یو ځلې زه لیکم بیا تاسو ته تشریح کوم کنټرول بټن یا کیپشن بټنز دا چې دی اوس هم پوهېږم ښه ټریبن څه ته وایي ټکس څه ته وایي ګروپ څه ته وایي کمانډ یا آپشن څه ته وایي کسټمایز کویک اکسس ټول بار څه ته وایي رولر همداسې کړی شو سټیټس بار زوم سلایډر او موډز دا تشک ګورئ کیپشن بټن یا کنټرول بټن دغه درې بټنې ګورئ دته کیپشن یا کنټرول بټن وایي صحیح شو دا پروګرام باندې دته کلوز بټن وایي دا ریسټور ډاون بټن یعنی کله چې ورډ پروګرام فول سکرین وي ریسټور ډاون باندې کلیک که صفحه درته وړه کوي صحیح شو اوس ګوره اوس نوم بیا بدلیږي
میکسیمایز چې کله د ورډ پروګرام صفحه وړه وي د دې میکسیمایز دا د وینډوز کې هم شته دی دا همدای نومونه دي ښه دا صفحه غټوي مینیمایز صفحه لاندې کوي صحیح شو بل چې شی دی ریبن څه ته وایي ګورې ریبن څه ته وایي ریبن دې ته وایي دا خط د دې نه شروع ده ده ته ریبن وایي پټه کمربند شکل ده ته ریبن وایي صحیح ده دې ته څه وایي ریبن ریبن کې بیا څه وایي ټپس وایي ټپ څه ته وایي لکه دا هم یو ټپ دی دی نوم دی هوم ټپ انزرټ ټپ ډیزاین ټپ لکه موږ تاسو په دې ورډ پروګرام کې دا مطالعه کوو هوم ټپ انزرټ ټپ ډیزاین ټپ لی اوټ ریفرنس میلن ډیزاین ریویو ویو دې ته ټپ نوم اخلي ټپ کې بیا څه وي ګروپ وي دا یو مینو دی ته فایل مینو وایي ښه دا یو مینو دی ته فایل مینو دا نور ټپونه دي بیا ټپ کې ګروپ وي لکه اوس وګوره دا کلیپ بورډ ګروپ دی وګوره دلته کرښې پکې میاس کې راغلي دا ګروپ دی یعنې ټپ کې موږ سره څه وي ګروپ لکه دا کلیپ بورډ ګروپ فنډ ګروپ پروګراف ګروپ سټایل ایډیټینګ ګروپ اوس وګورئ هر ټپ کې ګروپونه دي بیا دې ګروپونو کې کمانډ اپشنونه دي لکه کاپي پیسټ دا ته کمانډ اپشن وایي کسټمایز کویک ایکس ټول بار څه ته وایي دغه ځای ته کسټمایز کویک ایکسس ټول بار نو کسټمایز کویک ایکس ټول بار دغه ځای ته وایي د دې زه وظیفه څه ده یعنې کسټمایز وایي ستا په خوښه کویک ایکسس تیزۍ سره استعمالول ټول بار دغه ځای ته وایي یعنې ځینې اپشنونه تاسو غواړئ چې دلته کېږدئ او تیزۍ سره هغه استعمال کوئ نو دا کار د کوم ځای دا د کسټمایز کویک ایکسس ټول بار دی چې کوم دی هغه ته چک لګوه چې کوم ختمه چک دی ایسته کوه ښه رولر دی خطکش موږ سره دلته شته دی پکې دا ګوره دې ته هریزنټلی خطکش افقي او ورټیکلي عمودي دا د پیمایش دپاره استعمالیږي دا اکثره د چا کمپیوټر کې چې نه ښایي ویو ته راشئ رولر ته چک ولګوئ خپله درته شو کوي صحیح ده سټیټس بار دغه لاندې خط ته سټیټس بار وایي دې خط ته سټیټس بار څه کار کوي موږ ته د ورقو تعداد ښایي لغتونو تعداد ښایي کومه ژبه کې ته اوس کار کوې لکه کومه ژبه لیکې هغه ژبه ورته ښایي څنګه ته کمپیوټر ستا کار څنګه روان دی ښه روان دی دا ټول معلومات درته د سټیټس بار درکوي بل زوم سلایډر دی دغه ځای ته وایي زوم سلایډر یعنې دې ځنه موږ تاسو ځان ته ډاکومنټ زوم کولی شو او زوم اوټ لرې کولی شو ځینو خلکو ته به داسې مشکل چې صفحه به یې داسې وړه ښایي دا زوم څه شی دی زوم اوټ یعنې زوم یې لرې شوی دی دا به تاسو عادي حالت ته څنګه راوړئ ویو ته به راشئ ویو ته صحیح شو په سل به کلیک کوئ دا خپل عادي حالت ته راځي موډ څه ته وایي دې ته موډس وایي دا درې بټنې که تاسو ګورئ دا موډونه دي دا موډ څه کار کوي دې سره بیا پسته خبرې کوو خو زه تاسو ته تشریح کوم لکه موږ موډ وایي رویې ته لکه اکثره وایي ګوره وایي د طبیعت ته وایي وایي نه طبیعت خراب دی دې طبیعت داسې دی دې طبیعت غصناک دی دا مثال رشخند دی دغسې دې ته موډ وایي نو کله چې تاسو سره داسې شکل کې ډاکومنټ وي دې ته ریډ موډ وایي دا موږ سره کوم موډ دی ریډ موډ زه لږ لیکل دلته زیات اخلم کله چې تاسو سره دا ډاکومنټ په دې شکل وښایي دا ریډ موډ دی یعنې دې کې ته صرف ډاکومنټ لوستلی شي صحیح ده واپس ته داسې موډ ته داړې چې ته پکې تغیرات هر څه وکړې نو ته به پرنټ موډ استعمالوې پرنټ لیاوټ موډ چې دا والې دا داسې موډ دی چې ته پکې هر څه تا ته ایډیټ پکې کولی شي خپل ډاکومنټ کې تغیرات راوستلی شي درته ښایي څو صفحې دي دا ټول معلومات درکوي او ویب موډ چې دی دا صفحه درته د انټرنیټ صفحې په شکل کې ستا لیکل ښایي دې کې درته د ورقو تعداد نه ښایي نور لغتونه ښایي درته خو دا د انټرنیټي صفحې په شکل کې ښایي خو موږ او تاسو به کوم موډ استعمالو پرنټ لیاوټ موډ صحیح ده ښه یو موږ سره څه پاتې شو ټایټل بار ټایټل بار دغه خط ته وایي ټایټل بار دا نیله ګورئ دا چې ډاکومنټ 10 او ورډ لیکل شوی دته ټایټل بار وایي د ټایټل بار وظیفه څه ده دا موږ ته د فایل نوم ښایي د فایل نوم ښایي او د سافټویر د پروګرام نوم ښایي لکه د فایل نوم موږ سره وګورئ اوس ډاکومنټ 10 دی که زه دا سیف کم نوم ورته بدلولی هم شم بدل به شي دا بیا خو دا د فایل نوم شو ورډ د پروګرام نوم شو دا کار موږ ته چې وکړو ټایټل بار وکړو دلته یو بټن ده په نوم د ریبن ډسپلی اپشن دې کې
دا هم تاسو ته هم دې ویډیو کې تشریح کوم. دکې ګوره اټو هایټ ریبن که دا انتخاب تاسو ته به ډاکومنټ په دې شکل کې ښیي. کله چې تاسو پاس کلیک کوئ ریبن به ښیي اټو معنی اتومات چې بیا لاندې کلیک کوئ ورکېږي به، یعنې اټو هایټ اتومات به ښکاره کېږي، اتومات به ورکېږي. دا ولې؟ دا دلته دا آپشن انتخاب دی. که دا دویمه انتخاب وي شو ټیپس، بیا تا ته دا ریبن هم ښیي او ټیبونه هم پکې ښیي، خو ګروپونه او کمانډونه به نه ښیي. هغه به هغه وخت ښیي چې ته په هوم کلیک کې تا ته به ګروپونه کمانډونه وښیي، که په انزرټ کلیک کې. خو که ته غواړې ته که دا انتخاب کې شو ټیپس اینډ کمانډس دا څه کار کوي؟ تا ته هر څه په عادي حالت کې ښیي. اکثره چا سره چې داسې څه مشکل پیښ شي دلته اوس تاسو پوه شئ چې دا سیټینګ موږ د دې ځای نه کولی شو. دغه ځای ته څه وایي ټیل می وټ یو وانټ ټو ډو. دا څه معنی؟ دا په 2014 او 19 کې نوی دی، یعنې دا د ګوټو کار کوي. ګوټو څه معنی؟ ته غواړې اپشن ته لاړ شي نو ته دلته د هغه نوم ولیکه. لکه زه غواړم سیو اپشن ته لاړ شم، ډایرکټ سیو ته راوستلم. زه غواړم پرنټ اپشن ته ما بوځئ، دلته زه لیکم پرنټ، ډایرکټ به مې پرنټ اپشن ته راولي. دا د ګوټو وظیفه لري. د دې نوم چې دی ټیل می وټ یو وانټ ټو ډو. صحیح شو انشاءالله. څه مشکل به دې تشریح کې نه. دا د دې محیط پیژندنه وه. تاسو باید د محیط سره ځان اشنا کړئ. دلته تاسو مثال کې ولیدل ما دومره دا لیکل د کوم ځای نه راوسته. دې ته اټو ټیکس وایي. اټو څه معنی؟ اتومات. دا لکه مثال دپاره کمپنۍ یو فارمول جوړ کړی چې تاسو یې دې فارمول په ذریعه اتومات ډیر لیکل راوستلی شي. لکه وبه لیکئ مساوي، بیا به آر ای ان ډي ولیکئ، شفت 9 قوس شروع، شفت 9 قوس بند، انټر به کوئ، داسې لیکل به ورته راولي. خو دا لیکل خو کم دي. دا اوس څو پروګرافه دي؟ که تاسو وګورئ دا موږ سره 5 که 6 پروګرافه دي. 1 2 3 4 5. دا یو وره کم نه شوه. که چېرته ډېر دي په کار پروګرافونه ډېر دي بیا ضرورت نو وبه لیکئ مساوي آر ان ډي، شفت 9 قوس په شروع کې، منځ کې به تعداد ولیکئ څو پروګراف، او شفت 0 قوس به بند کې انټر به کې، دا به خپله راشي. صحیح ده. دې ته اټو ټیکس وایي. دې ته څه ویل کېږي؟ اټو ټیکس. دا مثال لپاره دا فارمول ډېر کار لکه داسې مثال ورکړی چې ویډیو اپشن څه کار کوي او تشریح غوندې موږ ته وراکړې ده. دا شیر څه کار کوي؟ دا مثال ته غواړي خپل ډاکومنټ شیر کې چا سره ایمیل دې دلته هر سره وي ساین ان. که تا سره ما انټرنټ وي د هاټ میل ایمیل در سره وي دلته ساین ان شه نو ته به دلته بیا آنلاین ښکاري. دغه کسټم کویک اکسس ټول بار اکثره وخت لاندې ښیي. ګورئ که زه اوس دا اپشن انتخاب کړم شو بیلو د ریبن، ګورئ اوس به لاندې راځي. او که زه واپس غواړم چې پاس یې وښیي شو بف پاس به دا راته شو کوي. صحیح شو. ښه دا مونږ او تاسو سره دی دا د محیط پیژندنه او انشاءالله بله ویډیو کې به د فایل مینونه شروع کوو.